عرض آخرم درته نن د میلان ورځ ده تاسې ودرېږئ راسئ یو قرارداد وکړو 6 میاشتې تاسې ودرېږئ بیا مې قسم په خدای که تاسې هره کورنۍ مې آباد نه کړلې او دا وطن مې د تاسې نه که بیا مې لاس پرېږدي لس زره نمرې کابل کې تاسو شهیدانو دپاره برابر کړل ما ژمنه در سره دا ده چې هر 4 ولایت د افغانستان کې به تاسو د شهیدانو کورونه جوړېږي او هره کوڅه به د یو شهید په نامه کېږي او هر یو د کابل ټکی کام درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ له دولتي عسکرو سره د مرګ قرارداد به د غني واکمنۍ له ړنګېدو ونه ژغورلی شي د طالبانو له لوري د 200 شا او خوا ولسوالیو نیول او د کابل حکومت د نظامیانو تسلیمېدل د یاد حکومت پر روحیاتو دروند اغیز کړی او مجبور کړي دي چې طالبانو ته تسلیم شي او یا هم له جګړې لاس پر سر شي او د تېښتې لار غوره کړي له همدې امله غني خپلو پوځیانو ته په مختلفو درواغجنو وعدو سر شوی څه موده مخکې خوست ته د هوایي ډګر د افتتاح لپاره د تګ پر مهال یې راغونډو شویو نظامیانو او ملکي مامورینو ته په وینا کې وویل چې د پکتیا هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې دي بیرته یې ورڅخه ونیسئ د جنرالۍ رتبې درکوم خو د غني تیرې ویناوې تعهدات او ژمنې ټول ولس ته معلومې دي چې یوازې شفاهي بڼه لري په عملي اړخ کې هیڅ نه لیدل کیږي همدارنګه د لوی اختر په ورځ چې غني په قلي اردو کې خپلو نظامیانو ته بیا وینا کوله وویل راځئ یو قرارداد وکړو تاسې 6 میاشتې جګړه وکړئ ځانونه ووژنئ زه به مو کورنۍ ودانې کړم قسم په خدای چې هره کوڅه به ستاسو د وژل شوي په نوم کړم او ستاسو هر وژل شوي ته به یو نوم رمزه ورکړم چې له جملې څخه یې په کابل کې 10,000 نمرې ستاسو لپاره تیارې معلومې کړل شوي دي دا چې د غني له لوري له عسکرو سره پورتنی قرارداد به پر روانه جګړه او د غني د واکمنۍ پر غځېدو څومره اغیز ولري جلا بحثونه دي خو په جګړه کې پر اسیرانو او تسلیم شویو عسکرو د طالبانو ترحم د نړیوالې ستاینې باعث شوی او ټولو خواو منلي چې طالبان د افغانستان د قیادت وړتیا او استعداد لري همدا لامل دی چې ډلې ډلې د کابل حکومت نظامیان طالبانو ته تسلیمیږي او له جګړې لاس اخلي خپل عادي ژوند غوره کوي او په تیرو جنایاتو پښیمانتیا څرګندوي د غني وعدې چې یوازې د تر خولې پورې محدودې دي د عسکرو د مورال پر لوړولو هیڅ اثر نه لري بلکې ښایي منفي تاثر ولري ځکه اوس مهال له یوې خوا ټول ولس او د نظامي منصبینو کورنۍ په دې پوه شوي او اګاهي لري چې بچیان یې د څو پیسو په بدل کې د کابل ادارې د لوړپوړو چارواکو د عیش او عیشت لپاره وژل کیږي کله چې ووژل شي یا معیوب شي نو له پامه غورځول کیږي ان تر دې چې له ښځو او نورو نوامیسو یې نظامي منصبین د جنسي خواهشاتو غوښتنې کوي بلخوا غني لسګونه ځله دغه ډول او تر دې لوړې وعدې له خپلو نظامیانو سره کړي خو نه یوازې عملي کړي یې نه دي بلکې له یاده یې وتلي نو له دې امله د امنیتي منصبینو کورنۍ به د غني پر دغه ډول تشو او کاذبو وعدو باور ونه کړي غني چې له لومړي سره د سولې پر ضد تورې څیرې پیژندل شوی اوس مهال یو ځل بیا له 2 اړخونو څخه د جګړې د تیزولو هڅه کړې تر څو د واکمنۍ څو کاله نور هم دوام وکړي لا یو اړخ خپلو سرتیرو ته وعدې ورکوي او د 6 میاشتو عملیاتو د پیل غوښتنې ورڅخه کوي او له بل اړخه لګیا دی او د خپل ټیم جګړه خوښي افراد مختلفو هیوادونو ته لیږي تر څو کوم هیواد خپل هوایي ملاتړ ته راضي کړي او ترې وغواړي چې پر افغانانو بمباردونو ته دوام ورکړي له دې امله دغه څیره نور خپلو افرادو او حکومتي منصبینو ته څرګنده شوې چې سوله نه غواړي بلکې د جګړې د تیزېدو پر عواملو کار کوي او غواړي چې جګړه تر بل هر وخت تیزه شي نو له دې امله به یې له خپلو نظامیانو سره تر خولې راوتلي قراردادونه یوازې شفاهي بڼه ولري او له بلې خوا به که چیرې له دې وروسته طالبان جګړه تیزه کړي او څومره تلفات او مرګ ژوبله چې رامنځته کیږي پړه به یې د غني پر غاړه وي دا هم باید ووایو چې که له څو ورځو راهیسې پیل شوي مذاکرات بیا ځل په ټپه درېږي او له پرمختګ څخه وروسته پاتې کیږي نو د دې پړه به هم د غني او د جګړه خوښي ټیم پر غاړه وي